مسجد نبوي کې نبی علیہ السلام د صحابه سره ناست دي. یو اعرابي رالی، یو کوچی صحرا ده، یو غړی مجلس کې ناستو، د بول ضرورت پیدا سو، چای جواب ولاړ سو، په مسجد کې هلته کښېنستی، په مسجد کې بول شروع کړی. فحمله اصحابه، حضرات صحابه کرام ور وغورځېدله چې دی د بولو څخه منع کړي چې په مسجد کې بول کوي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سورته وایي دعوه وحریقوا علی بوله سجلا من ماء، پرېږدي ځکه اوس یې بول شروع کړي دي. انسان چې بول شروع کړي بیا چې بیرته بول راګرځوي تاوان ورته کوي، مې کوه بول دې وکړي، اوس شروع کړي ځکه که چیرې دی بولې بندې کړي دته نقصان رسیږي، او د دې نقصان مریضي دا غټ دی تر دې چې مسجد مردار سي. د مسجد مرداري د دې علاج اسانه دی. وحریقوا علی بوله سجلا من ماء، پر دې بولو باندې نبی علیه السلام یو سولاغه اوبه توی کړي. فانما بعثتم میسرین. دا امت، دا کم امت دی؟ د دې امت داعیان، د دې امت علما، د دې امت امرا، د دې امت امر بالمعروف والا، نهی عن المنکر والا. دا به سخت گویه، سخت مزاجه، داسې نه سخت کرداره، سخت گفتاره، داسې به نه نرم یې. ته به یو چا ته دعوت ورکوې هغه به شکنځل درته کوي، ته به چا ته دعوت ورکوې هغه به پوچ و پاش درته وایي. ته به څه کوې؟ ته به توپک پر راکاږې د وږې څخه؟ ته داعي نه یې، ته بدماش یې، ته لنډغر یې. بیا ستا کار دا نه دی، ستا کار نرمي ده. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم خپل صحابه څنګه تربیت کړل؟ سیدنا علی رضی الله عنه په جنگ کې د یو کافر سره مخ دی، هغه کافر په جنگ کې راغزار کړي. سیدنا علی رضی الله عنه د دې کافر پر دې زګر کښېنستی، غواړي چې دا کافر مردار کړي. کافر چې فکر وکړي چې نور خو د هر څه خلاص شول او نور خو وس نه رسېږي، راسه دا یو نقصان ورورسوه، پر دې مخ یې ورتوکه، په خوله کې یې ناوړې جمع کړلې، د سیدنا علی رضی الله عنه پر مخ یې ورتو کړلې. نو چې یو وارې کافر وي، بیا دشمن وي، بیا دې په جنګ کې نیولي او بیا دې راغزار کړي او دی دا چم در سره وکړي، بیا به څه ورسره کوې؟ په درتورو بې باسې که بې نه باسې؟ هغه چې کله د ده په مخ باندې ناوړې وپاشلې، سیدنا علی رضی الله عنه ځینې ولاړ سول. ځه هغه حیران سو، دروسه خو دې راغزار کړی او قتلولم دي، اوس چې ما بله بې ادبي وکړل تا معاف کړلم، ول تر اوسه چې مې راغزار کړی وې د الله دپاره مې راغزار کړی وې، د دین په وجه مې راغزار کړی وې. اوس چې تا زما پر مخ باندې ناوړې راتوی کړې، اوس که ما په تا باندې توره پورته کړله، کیدای شي چې په قیامت کې الله پاک پوښتنه وکړي چې دا د خپل شخصي انتقام لپاره دا کار وکړي. زما د خوا خلاص یې. ځه دې ته نبوي تربیت ویل کېږي. د دې امت مشران به دغسې وي، نرم به وي، ځکه د امت افراد مریضان دي. ته چې یو سړی راګرځې په لاره کې، هغه ته وایه چې تا دا غلطي د نهي عن المنکر کوې یا دا کار وکه ولې نه کوې، خو معلومه ده چې مریض دی. نو دی مریض دی او ته طبیب یې، ته ډاکټر یې، نو که ته هم هغه چمونه شروع کړې د مریض دا، بیا خو ته قابل علاج یې، بس ستا علاج اوسې، ته مریض یې، تا شه په خانې ته داخل کړو.